کله چې د یو ادارې یا د کمپنۍ د جوړېدو مقصد د خلکو نه ایر شي نو بیا د هغې ادارې او کمپنۍ زوال شروع شي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې د یو ادارې یا د کمپنۍ د جوړېدو مقصد د خلکو نه ایر شي نو بیا د هغې ادارې او کمپنۍ زوال شروع شي. د دې د وضاحت لپاره به مونږ نن تاسو ته د یو کمپنۍ کې سټډي بیانو چې د هغې کمپنۍ نوم دی والمارټ. د دې کمپنۍ جوړونکي وو سیم والټن، او سیم والټن به د شروع نه ډېر سخت محنت کو او د دې مسلسل او سخت محنت په بدله کې سیم والټن په خپل ویژن او مقصد کې کامیاب وو. بلکې د هغه متعلق ریسرچرز دا خبره لیکي چې د هغه دا تصور جوړ شوی وو چې څوک مسلسل محنت کوي نو هغه به هم لا ناکامه کیږي. یعنی د ناکامۍ تصور د هغه د ذهن نه اوتې وو او همدغه وجه وه چې سیم والټن په امریکا کې د کامیابۍ او د ګټې یو سمبل جوړ شوی وو. نو راځئ چې د سیم والټن دا پوره قصه وورو. سیم والټن بیلټون ویلی ارکنساس کې د یو سټور نه شروع کړې وه او کله چې هغه مړ کېده نو په پوره امریکا کې د والمارټ یو چین موجود و او 40 میلیونه خلکو به په یو هفته کې د هغه د مختلف سټورونو نه شاپینګ کولو او همدغه شانتې د هغه سالانه آمدني 40 بلین ډالرو ته رسېدلې وه. او ریسرچرز وایي چې د ده دا بزنس په دنیا کې دریم غټ معیشت جوړ شوی و. خو دا یوه خبره د فکر قابله ده چې سیم والټن په امریکا کې یوازې داسې کس نه و چې د وړوکي کاروبار نه شروع کړی وه او یو غټ ویژن او مقصد یې لرلو، بلکې د ده په شانتې په سوونو او زرګونو خلک داسې وو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي وو او هغوی هم د کامیابۍ ډېر غټ غټ خوبونه لیدل. بلکې سایمن سینک وایي چې زه په امریکا کې اوس هم ډېر داسې بزنس اونر سره ملاو شوی یم چې د هغوی دا خیال دی چې موږ به دا خپل بزنس بلین ډالرز ته رسو، خو ولې اکثر پکې د ډیرو مشکلاتو ښکار دي او لا بلین ډالرز ته نه دي رسېدلې. او نن هم په امریکا کې 20.7 میلیونه کمپنیانې رجسټرډ دي، ولې په هغې کې صرف 10 کمپنیانې داسې چې د هغې سالانه آمدن 1.5 بلین ډالره ده. تاسو اوس اندازه ولګوئ چې والمارټ څونه غټ بزنس امپایر و. اوس خلک وایي چې ولې والمارټ دونه زیات سکسسفل بزنس چلو. بعضې پکې وایي چې د هغه په سټور کې د څیزونو قیمتونه ډېر کم وو، د دې وجې نه ډېر زیات خلکو به د هغه نه شاپینګ کولو، د هغه بزنس ورځ پر ورځه په ترقۍ و. وګورئ که تاسو ته دا یاد شي موږ هم په دې کتاب کې دا خبره کړې وه چې پرایس دا یو ټکنیک دی د مینیپولیشن او د چالبازۍ. دې کې شک نشته دی چې دې کم قیمت هغه ته فایده ورکړې وه، خو څه بل داسې یو څیز ضرور شته دی چې د هغې وجې نه هغه ورځ پر ورځ ترقي کوله، ځکه چې دا کم قیمتونه خو ډېرو زیاتو کمپنو هم چلول، هغې بیا ولې دونه سکسسفل نه وو. ځکه چې د والمارټ او د سیم والټن متعلق دا خبره ډیره مشهوره ده چې د هغه کلاینټس، کسټمر او د هغه امپلایز به هغه سره ډیره زیاته بې کچه مینه کوله. د کسټمرز او امپلایز چې سیم والټن سره او د هغه سټور سره دونه مینه وه نو دا صرف د قیمتونو د کموالي وجه بالکل نشي کېدی، بلکې ضرور داسې څه خبره ده چې د هغې وجې نه دغه امپلایز او کسټمر په دې مجبوره وو چې هغه سره مینه ولري او همدغې وجې نه د هغه سټور ورځ پر ورځه په ترقۍ و. اوس دغه څه وجه وه؟ دغه وجه دا وه چې سیم والټن دغه کمپني یعنې والمارټ د دې مقصد دپاره جوړه کړې وه چې زه خلکو ته د والمارټ سټور په ذریعې سره څیزونه په ارزان قیمت باندې ورکم چې زه د خلکو خیال وساتم او خیال به زه څنګه ساتم او د خیال ساتلو دپاره دا ضروري ده چې څه داسې بزنس وي چې په هغې کې عام خلکو ته هم ډېره فایده وي. نو د دغې خلکو خیال ساتلو دپاره سیم والټن والمارټ جوړ کړی و. نو همدغه وجه وه چې یو اړخ ته هغه د کسټمر دپاره څیزونه په ارزان قیمت ورکول او بل اړخ ته هغه به د خپل امپلایز ډېر زیات خیال ساته.
تر دې پورې چې ویل کېږي چې کله کله به هغه د سحر ناشته په کور کې تیاره کړله او په خپل میګا مارټ کې به د خپل امپلایز سره کوله. اوس تاسو لږ سوچ وکړئ چې د یو کمپنۍ یا د یو ادارې مشر او سی ای او د کور نه ناشته تیاره کړي او راشي او تاسو سره خوري. تاسو راته ووایئ چې تاسو به هغه سره بېکچه مینه کوئ او که نه، او په هغه باندې به ستاسو اعتماد وي او که نه. او که دغه شانتې چې کسټمر ته پته ولګي چې دی په ارزان بیه باندې دا څیزونه ځکه خرڅوي زمونږ ورسره خیال دی، نو هغوی به هم هغه سره ډېر د زړه نه مینه کوي او په دې خبره باندې د هغه پوخ یقینو او هغه به کله کله دا خبره ډیره په ډاګه کوله چې زه د خلکو خیال ساتم نو خلک به لامحاله زما خیال ساتي. او والمارټ چې څومره امپلایز کسټمرز او کمیونټي ته فایده رسوي نو کسټمرز امپلایز او کمیونټي به هم همغومره فایده والمارټ ته رسوي. نو دا هغه د راز خبره ده چې د هغه کمپني د نورو نه بالکل جدا حیثیت والا وه او همدغه وجه وه چې 40 میلیونه خلکو به په یوه هفته کې د هغه نه شاپینګ کو. خو اوس دلته یو ډیر د افسوس خبره ده، هغه دا ده چې کله هغه مړ شو د هغه دا یقین او مقصد چې د کم دپاره هغه والمارټ جوړ کړی و د هغه زوی او بیا چې هغه کوم سی ای او هایر کړی و نو هغه د سیم والټن دا مقصد بالکل یو سایډ ته کېښوده او د خپل ویژن مطابق والمارټ چلول شروع کړل. او د هغه د زوی او د سی ای او بیا دا خیالو زمونږ دا والمارټ په بزنس کې دونه سکسسفل دی نو کیدی شي دا د کم قیمت وجه وي، ولې د هغوی دا سوچ بالکل غلط و ځکه چې دا خو د قیمت وجه نه وه، دا خو اصل کې د خدمت وجه وه چې هغه د نورو خلکو د خدمت نیت کړی و او د هغې نیت مطابق هغه خپل عمل هم کولو. نو ځکه خو به سیم والټن کله کله دا خبره کوله چې کمپیوټر تاسو ته خو دا حساب کتاب درکولی شي چې تاسو په میاشت هفته یا په کال کې څونه څیزونه خرڅ کړل، خو ګورې دا حساب کتاب بالکل نشي درکولی چې تاسو کې څونه توان او طاقت شته دی او څونه څیزونه خرڅولی شئ. یعنې هغه دې خبرې ته اشاره کوله چې څیز خرڅول اصل مقصد نه دی بلکې د خلکو زړه ګټل او د خلکو خدمت اصل مقصد دی. یعنې چې ته د خلکو د خدمت په نیت باندې څیزونه خرڅوې نو ډیفینیټلی ستاسو بزنس به هم گروت کوي او ستاسو امپلایز به هم خوشحاله وي ځکه چې هغه امپلایز به بیا د نوکرۍ په نیت باندې کمپنۍ او ادارې ته نه راځي بلکې د خدمت په نیت باندې به راځي او هغوی به خپل ملازمت او نوکري یو خدمت ګڼي. نو تاسو راته ووایئ کله چې یو انسان خدمت کوي نو هغه بیا خلکو سره ډیلینګ څنګه کوي او کله چې سړی نوکر وي نو بیا خلک ډیلینګ څنګه کوي. او سیم والټن به دا خبره هم کله کله کوله دغه قیمت د مهنت په شکل کې هم کیدی شي او داسې هم کیدی شي چې تاسو مهنت کوئ بزنس کوئ او د نورو خلکو د خیرخواهۍ او د ښېګڼې نیت پکې هم وکړئ. نو د دې فایده به دا وي چې د کلاینټس او د امپلایز به په تاسو باندې اعتبار سیوا کیږي او دغه اعتبار د وجې نه به ستاسو کسټمر او ستاسو امپلایز کې لایلټي او وفاداري جوړیږي. نو بیا به هغوی په هره سخته او نرمه کې تاسو سره څنګ په څنګ ولاړي او که چېرې داسې نه وي نو بیا به اعتماد نه وي او وفاداري به نه وي. نو که ته څیزونه په ارزان بیه هم خرڅې نو خلک به ذهن کې دا وایي چې دې کې به یې څه چل وي. سایمن سینک وایي چې کله د سیم والټن زوی او سی ای او د خپل پلار هغه مقصد هیر که د کوم مقصد دپاره چې دا کمپني او والمارټ جوړ شوی و نو بیا پوره 10 کاله مسلسل امپلایز او کسټمر د والمارټ نه مختلف قسمه شکایتونه کول او تر دې پورې چې دسمبر 2008 کې 73 کیسز د والمارټ خلاف د هغې امپلایز کړي وو چې دوی موږ سره ښه سلوک نه کوي او په دې 10 کالو کې $100 ملیون والمارټ جرمانه شوی وو. تاسو پام راځي نو دا هغه والمارټ و چې د امپلایز او د کسټمر د ښېګڼې دپاره مشهور وو په امریکا کې بلکې د دې به په بزنس کمیونټي کې یو مثال ورکولی شو چې والمارټ داسې یو کارپوریشن دی چې د کمیونټي سره خپل تعلقات ډېر ښه ساتي بلکې قانون سازي به کېدله چې والمارټ ته دا اجازت میلو شي چې په مختلف علاقو کې خپل سټورز کولو کړي.
خو کله چې د هغې مقصد د هغې د زوی او د CEO د ذهن نه ووتل نو بیا قانون سازي به داسې کېدله چې دوی نور سټور کولو نه کي او چې کوم کولو شوي سټورونه دي چې دا بند کي ځکه چې ډېر پیریلا په نیویارک کې د لیبر یونین ملازمینو به احتجاج کولو او ریلیز به ایستل موږ سره والمارټ ناروا سلوک کوي او دا خبره به مخې ته راتله چې د والمارټ مینجمنټ به زموږ متعلق مخکې څنګه سوچ کو څنګه به عمل کو او څنګه به کمیونیکیشن کو نو هغه بالکل اوس مختلف دی سایمن سینک وایي چې په دغه وختونو کې والمارټ ته چې کوم مسایل ورمخې ته وو نو هغه صرف او صرف د والمارټ د CEO او د سیم والټن د زوی د وجې نه مطلب دا دی چې هغوی د خپل پلار هغه مقصد هیر کړی و ځکه چې د هغه پلار خو به دغه والمارټ د یو سوشل موومنټ په توګه باندې استعمالو یعنې د خلکو د ښېګړې دپاره او د سیم والټن زوی او CEO به صرف او صرف سوچ او فکر د سالانه آمدن کولو نه د امپلایز فکر او نه د کسټمر نو ځکه خو وایي چې دا هغه والمارټ و چې مخکې به د خلکو ډېر خوښ او اوس د ټولو نه زیات ناخوښه خو د اکثرو خلکو نظر په دې خبره باندې ځي چې د والمارټ سایز ډیر زیات سیوا شوی وو یا د سیزونو قیمتونه هغه شانتي نه وو خو اصل خبره دا نه ده اصل خبره دا ده څنګه چې مونږ مخکې ویلي وو چې سیم والټن وای ټایپ سړی وو یعنې ویژنري کس و او د هغه زوی او CEO هاو ټایپ کس و نو سیم والټن ته هغه څه په نظر راتلل کوم چې د هغه زوی او CEO ته په نظر نه راتلل یعنې هغه ته د خلکو ښېګړه او د ښېګړې په بدل کې د والمارټ ډیولپمنټ په نظر راته او د هغه زوی او CEO ته دا څیز په نظر نه راتلل ځکه والمارټ په زوال شروع شو او والمارټ هغه والمارټ پاتې نه شو کوم چې د سیم والټن په وخت کې و ستاسو د کتلو یو جهان مننه